السلام علیکم. د خبر پریس درنو لیدونکو په نیکو هیلو ورکړی کوم. منظور پښتین وای موږ د افغانستان له ولس سره ولاړ یو او د دوی د حقونو غږ به اوچتو. درنو لیدونکو د خبر پوره جزئیات په ویډیو کې وګورئ او د دې لپاره چې له نوو موضوعاتو تازه خبرونو خبر شئ نو زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. منظور پښتین وای موږ به د افغانستان له ولس سره ولاړ یو او د دوی د حقونو غږ به اوچتو. په افغانستان کې د وروستیو غټو بدلونونو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې افغانانو ته د حوصلې پیغام لري او ورته ویلي چې مشکل حالات به هر قام راځي خو دوی به خپل حوصله نه بایلي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړې د افغانستان نوی نظام چې جوړیږي نو په هغه کې د ولس ته د رای حق ورکړی شي. هغه په خطه کې د امریکا د منفي کردار په اړه هم پوښتنه راپورته کړې ده او بیا پاکستان نه یې هم پوښتلي چې آیا بیا به هم افغانستان کې د جنگ پالیسي چلوي او که ختمه کوي به یې. منظور پښتین په خپل فیسبوک باندې د یو لیکلي او ویډیویي پیغام په لړ کې ویلي چې د افغانستان له ولس سره به ولاړ وي او د دوی د ژوند او بشري حقونو دپاره به غږ پورته کوي او مبارزه به کوي. منظور پښتین په خپل پیغام کې زیاته کړې ټول افغانانو ته وایم بل خصوص په افغانستان کې د تحریک پی ټی ایم ملګرو ته وایو چې د دنیا په هر ګوټ کې چې د تحریک ملګری وجود لري هغه ستاسو هر ممکن خدمت ته حاضر دی او حاضر به وي. ښاغلی پښتین دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان به د جګړې د لاسه افغانستان ته بېځایه شوي کسان بیرته راستانه کړي او که نه او یا که د چین او امریکایي ترمنځ د پراکسي جنگ خدشه ظاهر شي نو پاکستان په پښتونخوا بالخصوص قبایلي سیمې د وسلوالو د جنګونو مرکزونه جوړوي او که نه. درنو لیدونکو تاسو هم د دې په اړه نظریات ورکئ او په پای کې بیا وایم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.